پری خان پری خو به تاسو پیژنئ که نه چې بار بار دغه غلطې ویډیوګانې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو تاسو ته په دې سیټ باندې دغه پکچر ښکاري چې دا پری خان پری ده، په خپل کور کې په موبایل باندې لګیا ده او موږ ورته منګی وایو، څوک ورته یو څه وایي، څوک ورته بل څه وایي. خو په دغې منګي باندې دا له پاسه ناسته او تاسو وګورئ چې دې دا کم چل کړی دی او دا لګیا دی په خبرو باندې. په دغې خبرو کې هم پته نه لګي چې دا هیکټینګ کوي یا وغیره، چې دا هر څه کوي. خو دا پکې دغه ځان چې دی نو دغه غلطې ویډیوګانې چې دي دغه بار بار چې دی دغه په سوشل میډیا باندې راوړي او دغه ینګ ځوانان چې دي دغه زمونږ خراب کړه. زمونږ چا باندې تنقید نه دی، لکه اکثر ماته کمنټس کې ملګري دا ولیکي چې احسان بھائی ستا سره بل کانټینټ نشته چې ته په دې ښځو باندې بار بار ویډیوګانې کوې یا تو په دې خلکو پسې لګېدلی. نو ګورې ما سره بلا کانټینټ دی، ولې چې زه یو کرېټر یم، یو یوټیوبر یم. خو صرف موږ دغه غلط خلک تاسو له په ګوته کوو چې یاره زموږ دغه عوامو ته پته ولګي او دغه خلک چې دی دغه نه سپورټ کوي. دا جینۍ چې ده په دې پسې ما ډېر ویډیوګانې وکړې چې دا ډېره مکاره ده، ډېره کمسله ده چې یاره دغې ویډیو دغې تصویرانو له دې تاسو وګورئ که نه چې دغه یو منګي ختلې ده او په هغې دغه خبرې کوي، په هغې چې دی نو ناسته ده، په هغې مختلف چې دی نو خپل دغه کوي. نو زه صرف تاسو له ویم چې دې ته وګورئ چې دغه په ټیک ټاک باندې لایو راځي، په لایو کې دا کم اکټینګونه کوي یا دا په خپل کور نه دا چې کومې ویډیوګانې کوي نو هغه بالکل د نه کتوی وي. د دې خبرې کو تاسو وګورئ نو لکه د ډاکټر فوزیې چې څنګه د افغانستان یو جینۍ د هغه په سوشل میډیا کې هم کردار کوي، هغه چونکې اوس دغه سیټه شوې ده، خو اوس دا جینۍ چې ده نو دا پری خان پری نو دا پری خان پری چې ده نو اوس د دې ویډیوګانې ډېرې زیاتې راځي او دغه ډېرې زیاتې وایرل کېږي. ولې چې دا په هرې ویډیو کې چې دی نو ملګرو دې وګورئ چې دې به کپړې یا چې د دې کم شرټس وي هغه به دې داسې اچولی چې یاره دا هغه غواړي چې یاره دغه خلک دغه نوجوانان چې دی ماته متوجه شي. نو په دغې وجه باندې چې دی نو دا ډېر زیات مخکې لاړه. بیا صرف دې ته زه حیران دا یم چې دا کور ناسته ده، یو منګي ختلې ده او په هغې باندې په ټلیفون باندې خبرې کوي او دا په هغې کې مختلفې کنځلې کوي یا یو څه کوي یا بل څه کوي، پته نه لګي چې دا هیټینګ کوي. دا د دې خپل سوچ دی. خو زه صرف تاسو پښتنو له یم چې پښتنو دې خلکو زموږ پښتانه ډېر وشرمول، دې خلکو زموږ پښتنو ته ډېر سپک ګوري. کو تاسو ټیک ټاک هم کولو کې که نه دا خلک چې دی نو دوی هغه خپل اوقات په ټیک ټاک کې وښودو چې یاره یو 18-17 سال عمر چې دی یو ینګ ځواني هغې سره دوی په کومه لهجه کې خبرې کوي یا هغه دوی ته کومې لهجه کې خبرې کوي نو ډېرې کنځلې کوي، یو بل ته چې کوم ټیټ باډي ده هغه هم یو بل له شو کوي. دا خو صرف په ټیک ټاک ته چې یاره دوی د ټیک ټاک نه آوټ په دوی د یو بل سره څه کوي. نو زه صرف تاسو له یم او کوم پښتانه ملګري دي نو زموږ سپورټ کوي، که زموږ سپورټ نه کوي موږ حقه خبره کوو چې یاره دغه خلک چې دي دغه مه سپورټ کوئ. که زموږ ویډیو مو خوښ وي خپلو ملګرو سره لازم شیر کړئ. الله پامان.